الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. د جمعات په د جمع د اعذارو کې لګیاو ساجد مولوي صاحب د جمع په اعذارو کې لګیاو فقهاو یا نس مولوي صاحب د جمع اعذار 22 لیکلي دي. اعذار خو پیژنې عذرونه و چې جمع ته به کله ځې کله به نه ځې پوه شې که نه. نو په هغو اعذارو کې یو باران ده، باد ده، واوره ده مولوي صاحب چې واوره ورېږي، او بل په اعذارو کې دا ده چې سړی د مریض هغې پیوازي پوه شوې که نه. دا ټول اعذار دي. یا مثلا په لاره کې پوروړی درته ولاړې، دا ډېره عجیبه ده، پوروړی درته ولاړ. د جمعې په اعذارو کې یو دا ده چې څه او بل په اعذارو کې دا ده چې ښایسته ځوان وړ کوي، او په لاره کې سړی غل ورته ولاړې. نو دا هم د هلک دپاره څه ده؟ عذر ده. عذر ده. دغسې نور عذرونه هم دي. یا مثلا دغه د لیو ده، یا حیوان ده، یا دښمن درته ولاړ ده، دا ټول په اعذارو کې راځي. نو ځکه دا وایي دغه 1056 نمبر ده او 550 نمبر ده. د پرونه ما تاسو ته ویلي وو چې عادت به یې نه جوړوئ خو اجازه یې سته، دا به په سر کې ورسره وایي. که د مړۍ او جمع سره ټکر سوه نو مړۍ به پرې مقدمه وي، ځکه ښځې بیا ازرده کېږي، بیا دوباره پخول هغوی ته سختې دي، لرګورې دا شیانې. خو عادت به یې نه جوړوئ چې هر وخت ښځې دغه وخته مړۍ برابرۍ سلته جمع درېږي. او دا خبره صحیح نه ده چې نه ملا صاحب سته دلته به جمع وکړو. نو چې په کور کې جمع مطلب دا ده چې پروا یې نه وه د جومات او د کور چې فرق نه، بیا جوماتونه چېرته جوړېده، خو بیا به خلکو په کورو کې څه شی کول؟ جمع کولې. نو د جومات خپل فضیلت او دا صحیح ده چې په کور کې هم جمع کوې 25 درجې لري یا 20 درجې لري په جومات کې، خو د جومات چې ده یو اضافه نور فضیلت هم لري، او هغه فضیلت دا ده فقهاو لیکلی دی چې که چېرته په جمعه مانځه کې نیمګړتیا راله، هغه د جمع د فضیلت له وجې په جومات کې هغه خدای پاک جل جلاله څه کوي؟ پوره کوي، جبیره کوي. وایه بسم الله الرحمن الرحیم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدروا بالعشاء عشاء مقصد مړی ته وایه، عشاء مړی ته او جمع ته وایه. ولا يعجل حتى يفرغ منه. زر دې نه خوري، ځکه په زر کې د په طبي لحاظ هم تاوان ده، موړ نه شي او بیا به په جمع کې. نو د امام صاحب رحمت الله علیه مقوله په دې باره کې ډېره مشهوره ده. انس مولوي صاحب وایي د دې په ځای باندې چې په لمانځه کې ولاړ یم او سترګې مې په کاسه کې، تر دې دا بهتر صورت ته چې په مړۍ ناست یم او زړه مې په مانځه کې. پوه شوې؟ نو خو عادت به نه یې، داسې کله کله پېښه شي. وایه لکه سړی وږی ډېر وږي که نه، لکه بېګه چې تاسې وږي وایي، کار هم ډېر کړی و وږي وایي، جنګونه هم کول، هر شی هم کول. وایه وكان ابن عمر يوضع له الطعام ويقام. چې ښه پې پوه شې که نه، مطلب معیب نه ده چې د حدیث په معنا ښه پوه شئ. وایه فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه لا يسمع قراءة الإمام متفق عليه. و نو که مړی ورته ایښي مې نه دې راځي، که جمع دی جمع اواز یې م اورېد. وایه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام. او چې مړی ایښي نو بیا مونځ پوره نه پوره کېږي، ځکه د سړي کاسې ته ورسودایي او چې بیا یې اشتهای د ساجد غوندې برابره یې. پوه شو که نه. او دویم ولا مدافعة الأخبثان چې اودس یا وړو امتیازو په تنګ کړی یا غټو. وایه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت. د موږ په جوماتو کې اکثره جمع ولاړې، خلک په سنتو ولاړې. ابن الحمام رحمت الله علیه لیکلي چې دا د جاهلانو کار ده، او رښتیا هم د جاهلانو کار ده، ځکه پیغمبر علیه السلام سنت یې هغه دی. نو چې هغه موږ ته وایي چې فرض ودرېده نو سنت مه کوئ، که دومره په سنتو مین وې وختي به دې کول. د بیا د سهار سنتو کې امام صاحب رحمت الله علیه د احادیثو په رڼا کې د موږ فقهاو دومره اجازت کړی د مولوي صاحب، خو هغه هم چې په یا د اوړي جومات یې جمع په ضمي جومات کې ولاړې، ته دې وړې مطلب په منځ کې به دې فاصله یې. او دا په یو مذهب هم نه ده روا، د موږ مذهب هم نه ده روا چې هلته د سهار جمع ولاړې او ته په د کوچي خبره په مذهب کې په سنت ور ولاړې. پوه شو که نه؟ ولې؟ ځکه فرض دی که نه؟ نه، فرض اذا اقیمت الصلاة، کله چې فرض ودرېده فلا صلاة الا المکتوبه، بیا به بل مونځ نه کوئ، فرض به باندې به درېږي، ځکه هغه فرض دی او دا سنت دی. نو سنت اولا دی که فرض؟ او د سهار په سنتو کې څه ده؟
نو دا کار د جاهلانو د فقهاو لیکلي دي ابن الحمام رحمت الله علیه چې دا د جاهل کار د سلته فرض ولاړی او د پسونه موږ ستړي سو طالبان ته د موږ په جماعت کې سو طالبانو د سار جمع سي ولاړی سنت مکوي مې کوي پیغمبر علی السلام منع کړی دا او فقهاو جاهل ورته بس دیوال ته ټول ورځ عوام تم څواري ویلي وزم دا خلک دا کلیپ ډیر خلک واوري په کور کې سنت کوي په جمعه په کور کې او د سو کې سنت نه کوي په کور کې سنت وکړي برکت راشي محمد زاهد سره د مګر جنجالي څنګه خو په کوټه کې سنت وکړي بصیر سره مو جنجالي بصیر په اودس یا بیا اودس راځي یا اودس کې جنماز مې نستا نو موږ ورته دا سره ملاده شه دا څنګه ملاده شي دی وای زه ملایم په کور کې خپل مستقل جنماز دا ملانه د امیده وای وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعنها متفق عليه دا بور سره وایي ورسته خو بیا عائشة رضی الله عنها او ټولو عمر رضی الله عنه او تقریبا اجماع د صحابه په ډیر له سخت دي نور له دی ورسته څه کیږي نو زغله ډیر دی په لارو کې وای وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد كما يوخذ جمع تجي نو عطر ديناګ سپری دینه لګي وای وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا بخور مرته عربي اوس بخور وای بخور شاغه دی سپری ده دا دي نوي بين عشاء الاخر و الفصل الثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دا چابي دا بیا خو په عربو کې د مخو ګډه وړه کې کاته د خزو د عادي سړو اتر نه دي معلوم او عرب سيدي رسیدلي قومونه دلته د خزو جلاس پرې ده او د سړو څه ده جلاس پرې ده پرون ماته چا ویل دا د خزو اتر دي من مخ ولک پیغ ماته مل راو وای مخه په برق نه پیغو چې دا د خزو اتر دي خو مطلب اتر دي په نور دنیا کې خلک څه شي پیږي یعنی دا بیا دومره باریکی چې دا مرته معلومي چې د خزو اتر دي سپرې ده نو په زمانه کې خې خزي خډیر وای ځوانان روغ لیونی کی وای وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن فتنه بمحفوظ وای وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها ګور یو حجره وای ګور غوګونیسي په خوا زمانه کې یو به په کور کې جلا د منځ د پاره کوټه و یغه ته به حجره ویل د منځ په اکثر کورو کې به جماعت د جماعت چې د کور د جماعت یادونه قرآن کریم کې راغلي ده بوس کنه چې کور کې باید یو کوټه د منځ د پاره مستقله وي چې پیغه کې منځ کې صفای دی یو دویم مخدع چې د پیغلو د پاره به د شی مولوی صاحب ګوره دا کوټه ده د دې کوټه کې بدینن یو مستقله بل کوټه چې ډیره محفوظه دا به د پیغلو د پاره جوړېدل هغه ته به مخدع ویلې نو په دې عامه اجره کې څه د تردغي منځ په مخدع کې څه ده بهتر ده ځکه هغه څه ده محفوظ ده قرآن دا اوس څومره کوشش کوي د باندې را باسه پوښتنه کنه وای صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها سره راوي السلام څه بدل د دنیا کې راشد خان کنه وای ځه اوس پوښتنه کنه وسوق وز دغه پیګنه وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول حبي بما جران والصحابة بالدادي مو محبوب دادي مو جانان خطر جمعي جانان ده حبي جانان يقول لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة رواه أبو داود وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس دي فهي كذا وكذا يعني زانية ده بلاني ده يعني ده تشير زانية ده ها وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خجي چې بازارو تراوزی او عطر وی نو پیغمبر علیه السلام په دغه خزو باندې حکم لګولای دا چې دا بیکاره خزي دي او بیکاره په معنا باندې تاسو پیږي اوس به په غټو ټکو کې نه یادو او دا روایت د چې د ترمذی او د بخاری شریف ده نو جمعه ته نو چې کورو ته نوځي خزو الله مبارک سړی وږي او تاسو عطر په ځان لګوي نو خلک مګر موي ځوانان
ځکه شاته بیا او بیا د ښځو خپل عطر او خوشبويي نو اوس ښځې کوشش دا کوي چې ځان باندې ښه ډېره خوشبويي ولګوي نو که ډېرې په عذاب وي خامخا عطر لګول نو عطر بیا په بکسه کې در سره واچوئ چې هغه کور ته ورسېدی د نن یې سوی بیا ښه ډېر عطر ووایي خو په دې شرط چې هغلته نارینه نه یي پوه شوې که نه ځکه چې موږ باندې د شوروا بوی ولګېږي موږ روغ لیوني کېږو نو بیا چې د ښځې بوی په موږ باندې ولګېږي او چې بیا یم څوک دا ملا صاحب چې هغه ترې تللي او دی دلته پاتې باډر پاسي وایه وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فلما سلم قال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان دا د مانځه حاضري ده ښه په مدرسو کې سیانس مولوي صاحب اخیستل کېږي پلانی څه دی د نبي علیه السلام حاضري ووایه قالوا لا قال ان هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المنافقين سهار او د ماخستن جمع دا ډېره درنه یي په چا باندې د بړستنو په وال باندې په بړستن کې شیطان پټ یې سجاد مولوي صاحب په بړستن کې څه پټي شیطان پټي وایه ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حقا على ركبه چیرته تاسې د سهار او د ماخستن د جمع په فضیلت باندې خبر وي نو خاپوړي به ورته راغلي وي خاپوړي پېژنې د پېښور خلک یې خړپوتي بولي موږ تاسې خاپوړي نو په خاپوړي باندې هغه سړی چې پښې او لاس هم کار نه کوي نو بیا موږ هغه ته څه کېدا وایو وړکي ته چې راځي هغه خاپوړي دي او چې لوی شي لکه دماغ غوندې پښې کار نه کوي نو هغه بیا په کوناټو څه کېږي څو د کوناټو کلمه صحیح نه ده او څه کېږي نو چې بار شي څه کېږي هغه څه کوي هغه بل ټکی د کوچي به نه وایو وایه ځکه نه وان الصف الاول على مثل صف الملائكه ولو اول صف کې ملائکې دي وایه لابتدرتموه وان صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كسر څومره ډېرېږي جمع خوندوره کېږي وایه وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاث في قريه ولا بدو لا تقام فيهم الصلاه الا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعه فانما ياكل الذئب القاسيه رواه احمد وابو داود والنسائي ذئب القاسيه قاسیه یغه میګه توس جلا ګرځي نو چې تل جمع نه لري ګرځي نو په فتنه کې باخته نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته لسی جمع ترازی د مسلمانانو له جماعت موضوعي نو ځکه د تفردات ورته وایي چې په مسایلو کې د عام او جمهور علما او مسلک موضوعي ځکه بیا به د تفرد څه شکار سي تفرد پیژنې چې واز د نظری بل څوک سره ولاد امام ظفر سے ما تاسو څه وایي چې مکتب په دغه مشکات شریف کې مولانا محمود اشرف صاحب مکتب مولانا محمود اشرف صاحب مشکات شریف ویلی اوله ایسا او یغه ته مولانا رسول خان صاحب ویلی خدای پاک دی وبخي مولانا رسول خان صاحب رحمت الله علیه په دارالعلوم دیوبند کې ویلی و صحیح ده نو یغه به دا ویلی مولوی صاحب چې تفردات امت نه دی منلې امت عبد الله ابن عمر صاحب څومره لوی سړی و دغه تفرد هم چانه نه د منلای او د عبد الله ابن عباس تفرد بلکې هغه ته شواذ وای شواذ پوه شئ کنه شواذ پیژنې شاذ یعنی ځانګړی رایا پوه شئ وای وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه دا عذرونه د جماعت کې چې کوم عذرونه باندې د موږ معین خانم په جمع کې ډېر تکړه ده اول سب کې ولاړی کنه ما تجیغ جماعت والی ویلو دی اول سب کې ولاړی تاسو هغه جماعت کنه کوم جماعت ته نوې جماعت جوړ شوی دی کوم ځکه مفتی پکې امام دی دلته ها سوای قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاه التي خوف داري هر ډار ما درته مخ کې ویلې یا مرض وي نو کدا نه یا په کور کې مونږ کوي او د خځې په څار ټکری باندې ولاړې د کوچی خبره جې نماز اوس به ورسته به بیا راسي چې د ښځې په ټکري او په دې شیانو باندې صحیح نه ده منځ جې نماز وایه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه ووجد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء جلا جې نماز ده نو زه ورغله ماته راخسته و ډېر ښایسته جې نماز ده وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لاحد ان يفعلهن لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه دا درې غداران دي دا چې معنا درې غداران دي یو غدار هغه ده چې کوي مطلب دا د دوا کوي او الله مغفر لی وایي الله مغفر لنا نه وایي یو ځان بخیر نه دا نور مقتدیان نه یادي نو چې په جمع کې نو جمع دعا وکړي وایي بابا ته ټالي وای کنده سيناست فان فعل ذلك فقد خانه ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن کدا دوم دا
فإن فعل ذلك فقد خانهم. او دویم غدار هغه ده چې دروازه وټکوي او د دروازې په چولو کې ورګوري. چولې چې السوریان کوم سوریان؟ دروازې کې هغه چولې دي، لغه چولو نه پټ ورګوري. قعر البیت د منځ د کور منځ ته ودرې څوک دي څنګه دي ورګوري. وایه دا دوه. بل روایت کې راځي چې که در کتلې په دا سترګې پې وباسه، سترګې دې سپې وباسه هېڅ تاوان یې نسته. دا دوه. او دریم که چشمې په سترګې چشمې ورماتې که ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. دریم غدار څه ده چې په ډکه خېټه باندې مونځ کوي. میتیازو خو په تنګ کړی پښه یې ورې جګه کې بیا دا بله جګه کې میتیازو په تنګ کړی. نو دا د لمانځه څه د غدار ده. وایه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. غداران څوک دي؟ یو د جمع غدار ده، یو د کور غدار ده، او یو دعا غدار، یو د دعا غدار ده. لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره رواه في شرح. دا جای ده د مړی دپاره مونځ مه ورسته کوئ، کوشش کوئ مړی مخته پې وکړئ. دغه به م هغه کې ښه دا درې غداران. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دا چلو کې ورګوري. ښه وایه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه دا زه تاسې ویله به عبدالله بن مسعود وایي او له جمع نه څوک وروسته دا منافق. وایه إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال مریض چې کوي که څه هم پخوا زمانه کې به څه نه وي، دغه سایکل نه و، نو په دوه سړو به یې لاس اچي، ځکه بین رجلین وایي. نو اوس تاسې وایي څه ده د سایکل ته څه وایي؟ دا اوس نوم څه ورته نه دراجه خو ده د انګریزي کې داسې ښه نوم ورته وایي. بایسیکل ویل چیر هو، ویل چیر هو. نو که په ویل چیر کې ځي به وایه. ما پرون یو ویډیو لیدله دغه هغه دي د هغه یو قسم مرض ده چې هغه اکسیجن ورته لګېدلی، هغه ډبه سپین ږیرې داسې روانه کړې وه. ډېر عجیبه. یعنې په دې وخت کې سړی داسې مایوس وي. زه د هغه همت ته حیران شوم. د هغه سپین ږیرې هغه ډبه یې داسې ورسره روانه کړې وه جومات، او روغ سړي دي په بړستنو کې پراته دي، او د څه ورسره روانه کړې وه؟ د اکسیجن ډبه، اکسیجن سې پکې لګېدلی. وایه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى. پیغمبر علیه السلام موږ ته د سنت راښولې او سنن هدا چې ده الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. هغه جماعت کې به جمع کوي چې اذان پکې کېږي. وایه وفي رواية قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما. که څوک غواړي چې په دې خوشحاله سي چې سبا ته له الله جل جلاله سره د اسلام په حالت کې مخامخ سي فليحافظ على هذه الصلوات الخمس. پښتانه چې دي مونځ کوي خو د جمع اهتمام نسته، ډېر چرت نه کوي. نو پیغمبر علیه السلام د جمع ډېر زیات تاکید کړی د پښتنو ورونو، نو د جمع اهتمام. ګوره د ما هغه یو زوی د هر وخت د ما سره جنجال امام تقي، دا د هغه یو بل ملګری د بصیر نومېږي، دا په جمع ولاړی دی غر په موټرسایکل راتېر سي. نو زه ورته یم چې ولې د جمع نه کولی؟ زه دغه جومات ته راغلم دلته خو تېره نو خو دا په لاره کې څومره جوماتونه دي دا د مسلمانانو جوماتونه دي. نو هر چېرته چې تلې مسلمانانو د جمع اهتمام چې کله موټر راته چې ته راځې وروسته. پرون هغه راغی د تاسو یار راغی 3 بجې د ما مونځ نه ده کړی، خړ پړ مخ یې نیولی. نو ما ورته ویلې چې له 6 جوماتو راتېر سوې، دا بېګج در سره ناست و، او د 5 جوماتو راتېر سوې، په یو جومات کې د مونځ نه کوه، اوس کور ته راغلې. نو د جمع چې څرنګه وخت داخل سه نو اتې به ته په عذاب یې، لکه نه چې یو سړی په عذاب یې او بیا ټالۍ ته وګوري، بیا ټالۍ ته وګوري، نو داسې به په عذاب یې. څه شي ته؟ د جمع ته بلکې پیغمبر علیه السلام دغسې په عذاب و. بیبیانو به ویلې چې اذان به وسو نو پیغمبر علیه السلام به داسې څه لکه پردی خبرې به هم نه کولې. څنګه یعنې داسې به پردی څه لکه ما لکه بیخي سره پیژنو نه، داسې به ما هغه کېنوست، مطلب جمع ته به متوجه و. نو تاسې به هم دغسې کیفیت پیدا کوي، بیا به په هغه وخت کې په تاسې باندې اطلاق د ملا صاحب کېږي، او که دغسې نو بیا به اطلاق د امید در باندې کېږي. اطلاق خو پېژنې څه مطلب؟ څوک به درته ملا وایي، ملا باید درته وویل سي په دې شرط باندې چې په زړه کې هم دغسې درد وي. اوس لکه وایي حیث ینادي بهن ان الله شرع لنبیکم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. دا د نبی علیه السلام سنت طریقه ده. ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف ما پوسی کانه فی بیته لترکتم سنتنا. متخلف څه ده چې هغه جمع نه کړي. دې ته هر ورځ او زمن ورونو ته وایم چې ګوله جمع ته نه راځي، دغه ټکی ده متخلف، متخلف عن الجماعه.
پوه شو کنه د موږ په مدرسه چیرې سبقونه ویلې هلته یو جومات جوړ کړی دغسې کونج کې او هغه یې د سهار د سنتو دپاره جوړ کړی و نو بیا طالبانو په هغه جومات باندې نوم ایښی و د متاخرینو جومات پوه شو کنه په متاخرینو کې اتشار څوک و دلته ډېر متاخرین ناست دي پوه شو کنه نو هغه خو متاخرین نو متاخرین خو هغه فقهاو ته وایي چې دوی په خپله وروسته کړل سوي دوی خو په خپله یعنې متقدمین څه مطلب چې مخکې کړل سوي وروسته خو هر سړی خو په خپل اختیار دې دنیا ته نه راځي خو د الله په اډر راځي نو متقدمین څه مطلب مخکې کړل سوي متاخرین او دا خو جمع په زوره پرېږدي نو دا خو په متاخرینو کې نه راځي خو هسې تجوزا یعنې مطلب متاخرین ورته وایي نو ځان به په متاخرینو کې څه کوئ نه به یې شماروي دغه به بیا کلیپ کې صحیح ده وایه وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد هو شعبدس وکي څومره بختور ده دا خبرې خو دی واورېدې کنه حسنه او هر نیکی به هر قدم به خدای پاک حسنات ما نه دي لیدلي موږ استادان اوریدلي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به جمعه ته څنګه روانو انس مولوی صاحب پالي پیژن سلو قدمونه به زیاتو نه پالي پښتو کې او ما وړکی ته سوای پالي راځه پال یعنې پل واړه قدمونه به اخیستل دي څه دپاره چې حسنات یې ډېرې ورته ولیکل شي نو دا به کله کېږي دا انس مولوي صاحب چې وختي به روان څه او ډېر صحابه داسې و چې په سترګو ړانده و نو بیا به یې د مسجد نبوي نه تر کوره پورې پړی اچولی و نو په هغه پړي باندې به دی څه پړی به داسې نه و چې نه په پاس به و که به موټر خلک پې تېرېدل به خو ده به بیا په پړی نیولی وای ته به دې ته ضرورت نه و چې په یحیا پسې ناره وکړي یا په انس پسې یا په بصیر پسې راسه ما جومات ته بوځه پړی به یې نیولی ته به ورته دا د صحابه هم تېر سوي دي وایه ولقد رأيتنا دا څه معلومیږي له دې نه اهتمام جمع جذبه وایه وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان رجل يتبي يهدى بين الرجلين حتى ډرونونه په هغې کېږي وایه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذريه اقمتها صلاه العشاء کچېرته واغه نه وای وړه لکان ما به دې کورو ته ور اچولی چې څوک پکې ناست دي متاخرین متخلفين عن جماعات وامرت في فتيان يحرقون ما بزوانانو ته ویلو سجاد مولوي صاحب ته يحيى مولوي صاحب ته د چی شي به مې ورته ویلو يحرقون ما في البيوت بالنار وعنه رضي الله تعالى عنه قال امرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاه فلا يخرج احدكم حتى يصلي رواه یو دا د بل جماعت یا د ځکه چې بیا شک نه او بل دا ته فقهاو لیکلي دي د موږ جماعتونه نه دي عرب چې دي جمع زر درې له دې نه د موږ جماعتونه له دغه حکم نه څه دي مستثنا دي ځکه نیمه ګنټه یې په جمع کې دا پالنپوري صاحب لیکلي دي ښه مفتي سید احمد صاحب پالن څوک ترې مستثنا دي پرېږده که نه امام او د موږ جماعتونه ځکه د موږ جماعت دی بل جماعت ته پورې جماعتونه لنډ دي او له یو جمع ته چې ولاړې ته به هغلته پاتې پوه شو که نه وایه وعن ابي الشعثار قال خرج رجل من المسجد بعد ما اذن فيه فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه اما هذا فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجته ولا يريد الرجعة فهو منافق رواه ابن ماجه وني ضرورتي نداء منافق وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجيبه فلا صلاة له إلا من عذر رواه أحمد فلم يجيبه يعني رانا وعن عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا ضرير البصر فهل تجد لي برخصة قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال فهي هلا نپوس د عرب د رازا نو رازا په پښتو کې خطر جمع ده د رادرومه برامن دی وایا فهي هلا رازا وایا. وعن ام الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت قد دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك قال والله ما اعرف من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. فندنستا یوازې شی پاتې د جمع پاتې ده او چې جمع پرېږدي نو ته هر شی ختم دی. اوس د مسلمانانو صرف جمع پاتې ده منځ یې پاتې نور په ټولو احکامو باندې مسلمانانو پښې ایښي دي. نو یو جمع ده دا به هم کوي مسلمانان د دنیا اکثره په ټولو احکامو باندې یې پښې ایښي دي. دې روایت کې دا هغه زمانه وه یوازې منځ ده نو چې منځ هم سړی نه کوي نو ته به مسلماني دې څه شی پاتې شي وایه.
وعن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه قال ان عمر بن الخطاب فقد سليمان بن ابي نور غلي عمر رضي الله عنه بماجر اخستا نو نومي واخس سليمان بن ابي حثمه چیرې ده وان عمر غدا الى السوق ومسكن سليمان بن في المسجد پوس کان ورغی کورته ورغی چې ته سهار جمعې ته ولې نه وی راغلی دومره اهتمام یو سړی به څه کوو او ټیک څورته وای ټیک مار به ټیک مار به وکاو فمر على الشفاء ام سليمان فقال لها لم ارى سليمان في الصبح ولې نو راغلی سهار جمعې ته وای فقالت انه بات يصلي فغلبت ټول دا ډیره عجیبه روایت نو دا بکیا یو سړی دا ټول شپه منځ کوي دا چې بنه راوي دا د دین خو د موږ د دین مزاج دا د موږ د دین روح ده یو سړی چې ټول شپه منځ کوي او د سهار جمعې ته نه راځي دا ناکام ده فیل ده یو سړی د سجاد مولوي صاحب نومېږي ټول شپه ویدي خو د سهار جمعې ته راځي سجاد بهتر د لیغنه عمر رضی الله فغلبت عیناه ټول شپه منځونه کړیو سترګې سره ورغلې وي موږ ترجمه څنګه کوو سترګې ورغلې فقال عمر لان اشهد صلاه الصبح في جماعه کجزار جمعې ته راغلې وي دا تر دې به بهتره وه احب الی ان نقوم لیله چې ټول شپه په منځه ودرېږم تر دې دا راته بهتره ده چې ټول شپه خوب وکم خو چې د سهار په جمع کې څه وکم حاضري وکم شرکت او حاضري وکم وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعه ابن ماجه تسويت سبت بيرا ورسواي وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد دا ټول حدیث دی پیغمبر رسول الله په زمانه کې دی خپل برخه نه منی کوي فقال بلال والله لمنع بلال ورته زوی د عبد الله ابن عمر صاحب چې زه خو را منی کوم زه خو غیرتی یم نو عبد الله ابن عمر صاحب ورته اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انت لا نمنعهن پیغمبر علیه السلام ویل چې ما منی کوي او تو یې چې منی کوم نو په ځینې روایتو کې راځي چې ټول ژوندۍ بیا له زوی سره ودانګه کېده وای وفي روايه سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعت سبه مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنع غيرتي كبيغمبر عليه السلام غيرتي ده توز ځان غيرتي جوړه وای وعن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن رجل اهله ان ياتوا المساجد فقال ابن لعبد الله بن عمر فانا نمنعهن فقال عبد الله احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا قال فما كلمه عبد الله فما كلمه عبد الله بیا په ټول ژوندۍ عبد الله ابن عمر صاحب له خود غزوې سره خبرې ونه کړې حتی ماته چې تر څو پر عبد الله ابن عمر صاحب مرسو صلی الله تعالی د عمر